بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن دوستانو، د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د پیښې د تنګي کرې ته راغلي وو. دغه سیمه او دغه ځای باندې تقریبا 8-9 میاشتې مخکې یوه وبا راغلې وه. په دې کې د چمړې بیماري وه چې سپونه یې خارښت او ډېرې غټې غټې دانې د دغه ولسونو په وګړو باندې وی. په هغه وخت کې موږ دلته څو فری میډیکل کیمپونه هم ولګولو، دوايانې مې هم ورته راولېږلې. د هغه وخت نه را په دې خوا دلته په یو کورنۍ کې یو ماشوم باندې دانې راختلي وو. هغه دانې بدې شوي دي د غربت د وجې نه. د دغه پلار وس نه دی رسېدلی چې په وخت یې د ده علاج کړی. اوس تصادفاً په دې لاره تېرېدو په یو بل کار پسې چې دغه ورور په لار کې رایسار کړو، د خپل غربت او د دغه ماشوم کیسه یې راته وکړه. دا چې څه ورباندې شوي دی، چېرته یې وړی دی او اوس فلحال دی د کوم تکلیف سره مخ دی، دغه ټول حال به تاسې په دغه ویډیو کې وګورئ. تر اخره زموږ سره پاتې شئ. زما نوم مجد ګل دی، د پیښې تنګي اوسېدونکی او تقریبا دغه 6-8 میاشتې مخکې چې کومه وبا راغلې وه، نو په هغه وبا کې زما په دې بچي باندې دانې راووتې او دا دانې چې راووتې بیا ما څه کوم کوشش وسه مطابق هغه مې وکړه، ویمه ورامه و، خو زما د وسې نه بره شو. په تقریبا داسې په 5 میاشتې علاج کوشش مې وله وکړه، خو سر یې ونه نیو. بیا چې په دې وخت کې زما دا بل بچي پښه ماته شوه، نو په دې باندې رانه پاتې شو او دغه دواړو علاج مې وسې ونه شوه چې د علاج زه وکړم. نو تقریبا اوس دومره وخت کې د ماشوم پښه یې دغسې اندازې ته رسېدلې، دا بل هغه ماته شوې ده، بس دواړه تقریبا کور کې راته پراته. د دې لومړي بچي پښه باندې لومړی دانه وه په دې باندې دانه راووته. بیا دلته ډاکټرانو مې وویل داسې د اطرافو ډاکټرانو له خو د ښار د غټو ډاکټرانو وسه زما نه رسېده. دوله مې وویل همداسې همداسې اوږدېده معاملې سي دغه دې ته اوږده شوه چې بس دا پښې توروالی پیدا کړه. نو بس ما چې کومه وسه مطابق و د دیاړۍ د غریبکارۍ هغې وجې نه چې کوم کوشش مې شو د پیسو وسه ورسره ومه کړه، خو بیا ما سر ته ونه رسوله. ډاکټرانو داسې خبره کړه چې جلال آباد ته مې وړه وو، خو ډاکټرانو داسې وایي چې مصرف پر راته زما دغه خرچې چې کومې خرچې دې ځای نه چې اوس تقریبا دغه ځای پورې خرچه کړې، نو 2,500-3,000 پورې افغانۍ دا خرچه ما نه شوه برابرولی. چې څومره وسه مې بیا وشو هغه مې ورسره وکړه، خو زما د وسې نه دا بره شو. دا بل بچي مې پښه راماته شوه، بس هېڅ دې کې رانه پاتې شو دواړه. اوس دا دواړه ماته پراته دي. بس د دیدار دغه څومره فامیل یې ته؟ زه تقریبا 10 کسه فامیل یم. کار غریب کار یم، بس څه چې میلاو شي دیارمار یم. نه میلاوېده خو نشته، خو داسې حالات چې ټول افغانستان باندې الله رحم وکړه، بس دغسې حالات دي. دلته ښار کې ته چې دې وړه ولته درته څه وویل چې دلته موږ سره علاج نشته که نه مصرف؟ لکه هغو داسې و چې مصرف په راته زما دغه خپلې خرچې مې هم سر ته نه شوې رسولی. لکه مصرف خو ډېر هغو خو ډېر مصرف ویل چې دی دا پښه توره شوې ده، میکروبي شوې ده او وعدې راکولې، خو ما سره دا پیسې نه وي چې ما دوی علاج په کړی وای. او بیا ورته همداسې رانه پاتې ده. بس اوس دا بل هم راته پروت دی، دا هم راته پروت دی. تقریبا مخکې تا وړی و؟ بیا تقریبا چې دا ما وړی 3 میاشتې مخکې ما وړی 3 میاشتې، دا بیا ما ډاکټر ته نه دی وښودلی. لکه داسې و چې پاکستان ته ویسو، خو پاکستان ته ما وسه نه رسېده، نه مې پاسپورټ و نه مې پیسې وې را سره چې په بل چا مو کې ایستلی وای په کرایي باندې یا څنګه، خو زما وسه نه رسېده، زما پاکستان ته کې ایستلی وای. پاسپورټ مې وسه هم نشته او نه مې وسه شته چې جوړې کړم. مګر پاسپورټ وسه زما وای دا علاج مې کړه. او مصرف یې اټکلاً څومره درته وښودل چې دومره مصرف په دې باندې راشي کوزي یا دلته؟ لکه هغو خو داسې تعداد ماته نه وښودل چې دومره مصرف به په راشي، خو داسې راته وویل چې دغه پښه ده اوس مثال چې علاج وله کړو او سیده کوي که نه، نو خرچه په راځي سره چې نه 50-60 او 80,000 روپۍ خو په راځي کلدارې، که 10-15 په راشي زما وسې نه بره دي. نشم برابرولی ول. لکه دې ستونزو نه بس دغسې راته دې ته ورسېدو. قدرمنو دوستانو، تاسو د دې ورور خبرې واورېدې چې په دغه کور کې دغه ماشوم په پښه دانه راختلې وه او د هغې نه خبره دې ځای ته ورسېده چې د پښې دغه هډوکي یې توروالی کړی. انشاءالله که پاکستان ته ویوړل شي او هلته په هغې نوې ټکنالوژۍ په هغه نوو مشنګیرو کې دا پښه وکتل شي، انشاءالله کومه داسې ستونزه به نه وي. خو د دغه ورور اصلي هدف هم دا ده چې غربت دی ما باندې او د غربت د وجې نه ما هغه ځای ته نه ده وړی چېرته چې د دې هغه اصلي علاج ممکن دی. نو اوس وخت کې
موږ په تاسې باندې غږ کوو څومره ملګري چې او بیا 80,000 کلدارې یا 50,000 کلدارې یا بیخي یو 20,000 کلدارې کېدای شي په دې باندې مصرف دغه شي ځکه نه دی وړی پاکستان ته. نو که د ده پاسپورټ نه وي نو شاید دومره موږ وکولی شو چې دغه ماشوم د تورخم په مزي باندې ورکېباسو د بل چا په واسطه. نو که تاسې کوم ملګري او د دغې ماشوم هغه مصرف ومنئ او کوزه کومه منډه ترړئ هغه ومنئ د خدای د رضا دپاره نو دا به ډېره ښه وي. ځکه مونږ چې کله هم ویډیو کړې ده ډېر مریضان ستاسو په مرستو باندې الله رب العزت روغ جوړ کړل او په هغو کورونو کې چې په هغوی باندې خفګان اوس پکې په خوشحالیانې راغلی دي او هغه ماشومان یا لویان وي چې مریضان وو هغوی اوس روغ جوړ څوک لګیا دي خپلو فامیلونو ته ګټې وټې کوي خپله د کور سرپرستي په سمه توګه کولی شي او څوک ماشومان دي اوس او لګیا دي خپلو سبقونو ته خپلو مدارسو ته ځي. نو په هر څه کې الله رب العزت تاسو ته اجر درکوي. څومره مرسته چې مو له وسه کېږي د دغسې خلکو دپاره یې زموږ سره وکړئ. نو زموږ دغه وس وه چې ویډیو مو وکړه د دې حال مو په تاسې واورېده او نور باقي قضاوت تاسې په خپله وکړئ. ډېره زیاته مننه.